افغانان الحمدلله نن په هغه موقف کې نه دي لکه پرون چې وو. نن افغانان خود مختار دي، استقلال لري، خپل حکومت لري او د هیڅ چا په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. اقتصادي سیاست اقتصاد محور سیاست دی او د ټولو سره بیطرفانه سیاست دی. کله که زمونږ په نظام او زمونږ په خاوره باندې د نورو د خوا کوم تیری کیږي یا مثلا نو زمونږ نظام کولی شي چې د هم د سیاست په ډګر کې هم په نړیوال ډګر کې هغې ته د منطق په بنیاد باندې جواب ووایي. پاتې شول زمونږ د همسایه ملک یا دغه کوم جنوبي ملک چې زمونږ په ګاونډ کې قرار لري، د افغانستان د 45 کلو بربادۍ ټوله شیره او شربت دوی خوړلی دی. تاسې د پاکستان هغه بنیاد ته فکر وکړئ، د افغانانو په وینو باندې دوی تغذیه شوي دي. اوس دغه منبع په دوی باندې وچه شوې ده. دوی به ځان دپاره بدیلې لارې ګوري. دا به ګوري چې د افغانان سره که ښه تعامل یې وکړو د دوی هم په خیر ده، د سیمې هم په خیر ده، د افغانانو په خیر ده. که خراب تعامل یې وکړو لکه څنګه چې د دې 45 کالو دغه د دوی کړنې بیرته په خپله غاړه کې ورلوېدلي دي، په آینده کې به هم دوی ته خپله غاړه کې ورلوېږي. افغانان د دوی دپاره نه د بدبختۍ کوم برنامه لري، نه په تیر کې لرله، نه په آینده کې لري. منتها زمونږ ارزو او هیله دا ده چې د دواړو خواو ولسونه دا مسلمان ولسونه دي او باید یو بل ته په درناوي سره دوی د ژوند وکي او د دوی ولسونه سره چې دوی کوم مشکلات لري هغه د دوی کورنۍ موضوع ده، هغه د په افغانانو نه ور